سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. بشیر وطندوست یم. د نن ورځې لومړنۍ جمله مو ده Let's have a rest for 10 minutes. Let's have a rest for 10 or 20 minutes. راځئ چې یا راسئ چې استراحت وکړو د یو لس یا شل دقیقو لپاره. چې ستړی شوی یم استراحت ته څه وایي؟ رست وایي. نو وایي راسئ د استراحت وکړو لس یا شل دقیقې لپاره. Let's go to the movie theater. Let's go to the movie theater. راځئ چې ولاړ شو سینما ته یا د فلمو هغه ځای دی چې هلته فلمونه ښیي، دې ته څه وایي؟ movie theater. Smoking is prohibited. Smoking is prohibited. سګریټ څکول دلته منع دي. Let's go together. Let's go together. راځئ چې یو ځای سره ولاړ شو. راځئ چې یو ځای سره ولاړ شو. Please walk a little bit slower. Please walk a little bit slower. وبخښئ که لږ کرار ولاړ شئ یا سوکه سوکه ولاړ شئ. Don't waste time. Don't waste time. وخت مه ضایع کوئ. وخت بې ځایه مه مصرفوئ. Please switch the music off. Please switch the music off. وبخښئ که د ټیپ موبایل کې مې موزیک بند کړئ. Please switch off your mobile phone. Please switch off your mobile phone or cell phone. وبخښئ که ستاسو تلیفون یا لاسي یا جیبي تلیفون بند کړي، اواز یې سایلنټ کړي. When will you return my money? When will you return my money? ته به زما پیسې کله راکړې؟ هغه پیسې چا ته چې پیسې ورکړي، مثلا په قرض باندې، په پور باندې، نو هغه څخه پوښتنه کوي ته به زما پیسې کله راکړې. When will you return my money? I have no idea. I have no idea. زه کم فکر یا کم نظریه نه لرم یا کم داسې څه نه لرم چې تاسو سره شریک کړم چې هغه مفید واوسیږي. This is a very good idea. This is very good idea. دا ډېر ښه فکر یا نظر دی. This is very interesting topic. This is a very interesting topic. دا یو ډېره ښه موضوع ده. What is your opinion? What is your opinion? ستا نظر څه دی؟ ستا په نظر باندې، ستا په فکر باندې ته څه فکر یا څه نظر لرې؟ I want to know your point of view. I want to know your point of view. زه غواړم چې ستا په نظر یا ستا په مقصد باندې پوه شم. I don't understand what you mean. I don't understand what you mean. زه نسوم پوه چې ستا ادب څه دی یا ستا په مقصد باندې زه نسوم پوه. Do you agree? Do you agree? آیا ته موافق یې یا دغه نظر یا دغه خبره دې خوښه ده که یا؟ I don't think that he has done anything wrong. I don't think that he has done anything wrong. زه فکر نه کوم چې د کوم غلط کار تر سره کړی یا کوم غلط څه یې کړي. You are right. You are right. ته بالکل صحیح وایې یا ستا خبره پر ځای. It really is like that. دا کټ مټ هغسې دی. It really is like that. I sent you a text message. ما تا ته لیکلی پیغام لیږلی دی یا مې درته لیږلی دی. What is your phone number? What is your phone number? ستا د تلیفون نمبر څو دی یا څه شی دی؟ یا کولی شې د تلیفون نمبر مثلا راته ووایه. My cell phone is not working. My cell phone is not working. زما تلیفون کار نه کوي.
what happened ستا تلیفون باندې څه سوي دي مثلا یا what happened to your phone ستا په تلیفون څه سوي دي یا مثلا what happened څه پیښه ده څه سوي دي یا څه خبره ده تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان